په فاریاب کې د کلي امام په 12 کلنې جنۍ جنسي تیری کړی. دغه امام څنګه نیول شوی او اوس د جنۍ پلار څه وایي؟ که غواړئ چې همدا ویډیو ګورئ او د دې جنۍ د پلار خبرې هم واورئ نو ویډیو تر پایه وګورئ. خو د ویډیو له شروع کول نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. په فاریاب کې د کلي ملا امام پر 12 کلنې نجلۍ د جنسي تیري په تور نیول شوی دی. فاریاب کې ځایي سرچینې وایي چې د دغه ولایت قیصار ولسوالۍ کې د طالبانو استخباراتو د جماعت یو ملا امام په یوې وړې نجلۍ د جنسي تیري په تور نیول شوی دی. سرچینې شنبه د چنګاښ پر 25مه د افغانستان له 8 صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دا ملا امام د فاریاب د قیصار ولسوالۍ په شیقات سیمه کې په یو کور کې میلمه او د کوربه پر 12 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی دی. د یوې سرچینې د معلوماتو له مخې همدا سړی نیمه شپه له میلمستونه د 12 کلنې نجلۍ خونې ته ورغلی او تیری پرې کړی. سرچینه زیاتوي چې تیری کوونکی ملا امام د جنۍ له پلار سره هم نښتی دی او له کوره یې خپې سپکې او په تیښته بریالی شوی دی. خو د یاد ملا خر او بوټونه د کوربه په کور کې پاتې شوي دي. فاریاب کې ځایي سرچینې وایي چې مسؤلانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. خو یو ځایي طالب چارواکي د نوم نه ښوولو په شرط منلي ده چې استخباراتو د کلي د مسجد یو ملا امام نیولی دی. درنو لیدونکو دا و د دې مهال راپور چې په فاریاب کې د کلي مسجد د ملا امام پر یو 12 کلنې نجلۍ د جنسي تیري په اړه و. تاسو یې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر مو راسره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لو یو بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.